خوږو دوستانو مونږ څنګه کولی شو چې د یو چا د واتس اپ بند شوی نمبر بیرته رافعاله کړو. یعنې خوږو دوستانو که چیرته د چا د واتس اپ نمبر بند شوی وي د واتس اپ کمپنۍ لخوا هغه به مونږ څنګه راخلاصو. دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې یو جالبه او ضروري طریقه شریکوم چې د دغې طریقې په مدد باندې تاسو کولی شئ چې د هر چا بند شوی یا بند شوی واتس اپ نمبر بیرته په اسانۍ سره راخلاص کړئ. خوږو دوستانو دغه طریقه تاسو نه 2 منټه وخت نیسي او 2 منټه وروسته که چیرته ستاسو دغه اپیل په صحیح طریقه باندې وشي ستاسو واتس اپ په 4 ساعتو کې بیرته کې رافعال شي. خوږو دوستانو مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو واتس اپ ولې بندیږي. هر کمپنۍ خپل کمیونټي ګایډلاینز لري. نو همداسې د واتس اپ کمپنۍ خوږو دوستانو کمیونټي ګایډلاین دا دي چې تاسو چا سره ډیر زیات لینکونه په واتس اپ مه شریکوئ. ډیرې زیاتې ویډیوګانې او اډیو کلیپونه خلکو سره مه شیر کوئ. بله ډیره مهمه او ضروري خبره دا ده خوږو دوستانو چې تاسو په واتس اپ کې ډیر زیات ګروپونه مه جوین کوئ. دغه درې خبرې که چیرته خوږو دوستانو تاسو په ذهن کې ونیسئ نو کلم ستاسو واتس اپ نه بند کیږي نه بندیږي. اوس خوږو دوستانو که چیرته ستاسو یا ستاسو د ملګرو واتس اپ بند شوی وي په دغه طریقه باندې چې موږ تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوو تاسو په 4 ساعتو کې بیرته خپل واتس اپ رافعالولی شئ او هغې نه تاسو کار اخیستلی شئ. نو په دې ویډیو کې خوږو دوستانو مکمله طریقه ده. ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه که چیرته تاسو نه یو سټپ هم خطا شي نو خوږو دوستانو بیا تاسو ته به هغه اپیل کار نه کوي. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د موبایل سکرین ته لاړ شم او مکمله طریقه خوږو دوستانو د تاسو سره شریکه کړمه نو تاسو خوږو دوستانو مهرباني وکړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه څه ناڅه معلومات هم ترېنه ترلاسه کړه نو ویډیو به د خپل ملګرو سره ضرور شریکوئ. خوږو دوستانو ورځم د موبایل سکرین ته، تاسو هم د خپل موبایل سکرین ته ورشئ او مکمله طریقه یې زه تاسو سره شریکوم. دوستانو تاسو به خپل واتس اپ داسې راخلاص کړئ. واتس اپ چې راخلاص شو بیا به دلته وګورئ اګري ان کانټینیو باندې به کلیک واخلئ، بیا به لاندې شین خط باندې کلیک واخلئ. دلته به خپل نمبر ورته داسې ټایپ کړئ، هغه نمبر به ټایپ کړئ کوم چې بند شوی وي. خوږو دوستانو بیا به نیکسټ باندې کلیک واخلئ او دلته به د دې برخې نه یو سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ هم چې دغسې واخیستو بیا به خوږو دوستانو سپورټ باندې کلیک واخلئ. دا وګورئ سپورټ برخې ته راشئ، کلیک هم چې واخیستو دلته به بیا خوږو دوستانو تاسو لاندې اډ سکرین شاټ کې سکرین شاټ خپل راپلوډ کړئ د دې جمع نښې نه. سکرین شاټ به دغسې ورته انتخاب کړئ خوږو دوستانو. سکرین شاټ هم چې انتخاب کړئ هغه به تاسو سره راپلوډ شي، بیا به ډسکرایب یور پرابلم ته لاړ شئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو دې لپاره ما یو نوټ جوړ کړی، دا نوټ زه دلته کې پیسټ کوم. دغه نوټ به خوږو دوستانو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته میلاو شي. که ویډیو خوږو دوستانو تاسو په فیسبوک کې ګورئ په اول کمنټ کې به دا نوټ تاسو ته میلاو شي. خوږو دوستانو د دې نوټ په آخر کې به تاسو خپل هغه نمبر ولیکئ کوم چې بند شوی. نو وګورئ نمبر ما دلته کې ټایپ کړی، نمبر هم چې ولیکو بیا به یې نیکسټ کړئ. وګورئ زه دلته کې راځم خوږو دوستانو نیکسټ. له دې نه وروسته بیا خوږو دوستانو تاسو نه واتس اپ یو څو پوښتنې کوي، د پوښتنو برخه راځي. دا وګورئ خوږو دوستانو چې کله د پوښتنو برخه راغله لاندې د غشنې بټنې باندې به کلیک واخلئ. this doesn't answer my question، بیا به ورته جیمیل انتخاب کړئ. جیمیل کې دغه ایمیل به خوږو دوستانو تاسو داسې سینډ کړئ. وګورئ خوږو دوستانو دغه ایمیل به له دې برخې نه داسې سینډ کړئ. ایمیل چې سینډ شو د واتس اپ نه به تاسو ووځئ خوږو دوستانو را به شئ خپل جیمیل ته. جیمیل کې دغه 3 ډاټس باندې به تاسو کلیک واخلئ او بیا به سینډ باندې کلیک واخلئ. تاسو به ایمیل وګورئ چې سینډ شوی که نه سینډ شوی. خوږو دوستانو ښه دقیق سینډ شوی دی نو دلته کې چک ضروري دی. خوږو دوستانو تاسو به خپل ایمیل ښه دقیق چک کړئ چې آیا دا سینډ شوی که نه دی سینډ شوی. دغه ایمیل چې کله سینډ شي خوږو دوستانو 4 ساعته وروسته تاسو ته د واتس اپ کمپنۍ ریپلی یا جواب رالیږي. نو تاسو به 4 ساعته صبر وکړئ. 4 ساعته پوره شو، اوس راځو وګورئ جیمیل ته او جیمیل کې مونږ په انباکس کې چک کوو چې مونږ ته ایمیل راغلی که نه راغلی. بالکل سپورټ په نوم باندې ایمیل دی او د ایمیل کې اوس مونږ چک کوو آیا هغه د واتس اپ اکاونټ جوړ شوی که نه. نو لاندې به داسې راشي د ایمیل کې خوږو دوستانو دغه نوټ برخې ته افټر ریویوینګ دلته وګورئ خوږو دوستانو مونږ ته لیکي چې ستاسو اکاونټ بالکل جوړ شوی دی او تاسو اوس ترې نه کار اخیستلی شئ. زه به راشم واتس اپ ته، واتس اپ به داسې راخلاص کړو اګرین کانټینیو. دلته به ورته هماغه نمبر ولیکو خوږو دوستانو، نمبر هم چې ولیکلو بیا به یې داسې نیکسټ کړو. دا وګورئ خوږو دوستانو هغه بند شوی نمبر و
چې څلېرویشت ساعته مخکې خوږو دوستانو دا په واتس اپ کې نه قبلېدلو. اوس وګورئ خوږو دوستانو چې دا نمبر بالکل جوړ شو، بینډ میسیج هم ترېنه ختم شو. اوس که زه په اوکې باندې خوږو دوستانو کلیک واخلم نو دا اکاونټ بالکل جوړ دی او موږ ترېنه کار اخیستلی شو. تاسو ته یو او ټي پي یا ون ټایم میسیج راځي، هغه میسیج کې به کوډ کاپي کې دلته بیا واچوئ، ستاسو اکاونټ به بالکل جوړ شي. نو امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. که چینل هم تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت، الله پامان.